د سرسایې متعلق یو څو مسایل دي مختصرا بیانوم تاسو یاد کړئ. اول دا چې سرسایې به څوک ورکوي، آیا دا به صرف مالدار ورکوي او کنه غریب هم به ورکوي. بل دا چې په سرسایه کې به موږ څه ورکو، پیسې به ورکو او کنه د دې په ځای باندې به نور شیزونه ورکو، او که نور شیزونه ورکو د هغې مقدار به څه. بل مسافر به چېرته ورکوي، آیا په خپل کلي کې به دا سرسایه ورکوي او کنه چې کوم ځای کې د سفر په حالت کې دی. او څلورم دا چې چاته به ورکولی کېږي. پنځم دا په کم ټایم کې به یې ورکوه. اولنۍ مسله چې سرسایه به څوک ورکوي، مالداره به یې ورکوي او که غریبه. نو حدیث کې راځي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرسایه مقرر کړې ده علی العبد والحر، په غلام باندې او په آزاد سړي باندې، والذکر والانثى نارینه باندې هم زنانه باندې هم، والصغیر والکبیر ماشوم باندې او غټ دوانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړی ده. من المسلمین چې مسلمانانی، غلام دی آزاد دی په ده باندې مقرر ده، نارینه زنانه باندې مقرر ده، ماشوم او غټ په دې ټولو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړی ده. او په روایت د ابو داود کې بیا دا شانتي راځي او غنین او فقیرین، که مالدار یې او که غریب یې دا دواړه به ورکوي. داسې نه چې غریب وایي چې یاره زه نشم ورکولی، زه غریب یم، نه چې ستا په کور کې بېګاله خوراک شته ته به یې ورکوې. دا ضروري ده. دویمه مسله څه به پکې ورکوم. نو ابو سعید الخدري رضی الله عنه فرمایي كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو صاع د غنمو نه ورکول، او صاعا من تمر یو صاع د کجورو نه، او صاعا من شعیر یو صاع د اوربشو نه، او صاعا من اقط یو صاع د پنیر نه، او صاعا من زبیب یو صاع د زبیبو نه وسکو نه. څوک ورته میوه وي، څوک ورته ممیز وي، دا به مونږ یو صاع ورکول. یو صاع تقریبا دا په باندې 2 کیلو راځي. یو صاع دې ته ویل کېږي چې دا دواړه لاسونه را یوځای کړلی شي او دې کې شیز واچولی شي، څلور ځل دا شانتې 2 لپې دا راواخیستلی شي. غنمو کې تقریبا د دې دا په باندې 2 کیلو راځي. ویل دغه شیزونه موږ د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ورکوله. خو دې کې ګورئ دا نبي صلی الله علیه وسلم چې دا مقدار او دا شیزونه مختلف یاد کړي، د هغې وجه دا چې مالدار به په دې کې د قیمتي شیز ورکوي. داسې نه چې مالدار هم غنمو پسې ګرځي، نه، مال د الله درکړی نن ورکه د الله رب العالمین په نوم باندې قیمتي شیز ورکه، د الله د نوم نه قربان کا. ته ولې غنمو پسې ګرځې؟ غنمو خو به غریب سړی ورکوي. او بعضې خلک د دغې شیزونو په ځای باندې پیسې ورکوي، لیکن دا صحیح نه دي، ځکه سنت طریقه دا ده چې هغه شیز به ورکوي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. اکثرو محدثینو فتوا دا ده چې په سرسایه کې پیسې نشي ورکولی، بلکې په دې کې به هغه شیزونه ورکوي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي هغه به ورکوي. ځکه د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چا پیسې نه دي ورکړي، او نه چېرته صحابه کرامو نه نقل دي چې هغوی په سرسایه کې پیسې ورکړي دي. ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې پسې به ځي، په هغې کې خیر او برکت دی. هغه شیزونه به ورکوي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. بل دا چې مسافر به یې چېرته ورکوي. نو مسافر چې په کوم ځای کې فی الحال دی د سفر په حالت کې، په هغه ځای کې چې ورکوي غوره ده. او که په خپل کور کې هم دغه شیزونه ورکوي هم ورکولی شي، جایز ده. هلته کې د سفر په ځای کې که مسکینان یي هلته کې دی ورکي، او که په هغه ځای کې مسکینان ورته نه میلاویږي په خپل کور کلي کې هم ورکولی شي، جایز دی. او چاته به ورکو؟ نو حدیث کې هغه بیا ذکر دی طعمة للمساکین. ویل دا د مسکینانو خلکو، د غریبانانو فقیرانو خلکو خوراک دی، هغې له به یې ورکې، هغې باندې به دا تقسیمولی شي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د غریب او د فقیر دواړو دپاره چې مقرر کړی چې سرسایه به ورکوي، نو د هغې دپاره بیا فایده هم بیانه کړې ده. وی اما غنیکم فیزکیه الله. ویل هر چې مالدار دی او هغه دغه سرسایه ورکوي، رب العالمین به په دغې وجه باندې پاک کړي د ګناهونو نه. او هر چې فقیر دی فیرد علیه اکثر مما یعطي، دته به رب العالمین زیات مال د هغې نه ورکړي کوم چې ده په سرسایه کې ورکړلو. یعنی تا به مثال په طور د 3 کسانو سرسایه ورکړي، یو مالدار سړی به راشي او تا به د غنمو ورکړي، مالدار سړی به راشي هغه به د ممیزو یا د پنیرو سرسایه او د 10 کسانو ته درکړي، الله به د دې په ځای باندې زیاتي مال درکړي.
او حدیث کې بیا بله فایده دا ښودلې شوې ده طهرة للصائم من اللغو والرفث ویل دا پاکوالی د روژهدار دپاره من اللغو د چې کوم بې فایدې کارونه کړي دي او یا د بېحیې خبرې کړي دي په دې روژه کې نو دغې سرسایي سره رب العالمین ته د هغې ګناهونه نه پاک کوي دا د هغې دپاره یو لویه فایده ده سرسایه کې رب العالمین دغه خیر یې ښودلی چې الله یې ګناه نه ورسره پاکوي یوه مسله دا هم ده چې آیا دغه سرسایه سړی خور یا ورور ته ورکولی شي او که نه شي ورکولی کله چې خور او ورور ستا نه جدا یي او غریبانان او مسکینان فقیرانی بالکل یې ورکولی شي ځکه دا په مسکینانو کې راځي ورکولی شي خو که تا سره یو ځای و په کور کې خوراک یې په تا باندې لازم و خرچې تا کوله نو بیا یې نه شي ورکولی